په داسې یو بل شي کې راوتلی یم. تاسو پوهېږئ چې خپرونه هم متفاوته بڼه لري. غټ غټ بله راوایي غوسات یې چاغوي بیا ښه یعنې هغه د لاندې پسونه معلوم دي. د نورو ژوندونو مې تاسو فرق مثال څه شی دی؟ اوس خو ژوند ډېر عصري شوی دی که نه؟ خو داسې رواج موږ نشته چې خپله ورشي. خپله خوښه نشته؟ نه داسې خوښه نشته. د خپلوانو که څه وخت واځه ته ډېر مصروف وی که نه؟ خپل دوستانو سره څه وخت چکر ته ځئ نه ځئ؟ هو بیا مې لګېدلې بیا لګېدلې او بیا یې خرابه شوه. هو ذاتي بیا خرابه. دا په ځوانۍ پورې اړه لري که نه؟ نه هغسې موږ ډېر دغه نشته پکې. دې ته نیم ځای ویل کېږي. نیم ځای که نیم ځای؟ نیم ځای نیم ځای یوه خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو لکه څنګه مې چې وینه په داسې یو بل شي کې راوتلی یم. تاسو پوهېږئ چې خپرونه هم متفاوته بڼه لري. هغه دا چې موږ مخکې ولایتونو ته سفرونه کولې دی، تر څنګ په بازار کې مو خپرونه درته کولې، خو د کوچیانو سره مو خپرونه نه درلودله. خاص تاسو په خاطر راغللو د افغانستان د کابل ولایت یو بلې سیمې ته، یو بلې څنډې ته چې د کوچیانو سره یوه خپرونه چمتو کړو. نو وتوانېدلو راغللو. نن د کوچیانو سره درته خپرونه لرم. د دوی په ژوند باندې غږېږم، د دوی په کار باندې غږېږم، دوی په څه باندې بوخت دي په خیمه کې، دوی ژوند څنګه تېرېږي. یو شمېر نورې مهمې پوښتنې چې غواړئ ځواب شي، زموږ راپور تر پای شېبو در سره وګورئ. ډېره مننه. وعلیکم سړی مشه جوړ یې په خیر خیرات کړو. نوم دې څه شی دی وروره؟ نوم یې شهور. ښایسته نوم دی شهور. د کوم ځای وروره؟ پغمان. پغمان ولسوالۍ. کابل پغمان څه ولسوالۍ. کیسې دي؟ ژوند څنګه دی؟ زندګي څنګه ده؟ ښه ده بده نه ده الحمدلله. ته باندې مصروف یې د ورځې؟ ورځ دا مال کوي کوچیانو. ځو خیمې ته؟ صحیح ده. هلته به خبرې وکړو. صحیح ده؟ مشکل نشته. او نو په دا راباندې خبرې هم نه کېږي. خیمه کې سړی کښېني د کوټې غوندې که نه هلته به کیسې وکړو. صحیح ده مشکل نشته. څنګه د پسونه هم څومره پسونه لرئ؟ مال د خدای د یو نیم سله پورې مال هم ده. څه شی دي دا ټول؟ بیا کې د ویزې دي، نور شی نشته. دا به هر کال نوي نوي سیلي او وری دا پیدا کېږي که نه؟ بیا هغه خرڅوئ خپله حلالوئ؟ څه رقم یې کوئ؟ نه خرڅوي هغه حلالوي خپله هم یادونه دي، خو نور خرڅوو. دا به کوم وخت کې حلالوئ تاسو؟ موږ په مني کې که هغه لاندې چې که نه؟ په لاندې په واقع ژمي له پاره یو دوه حلالوئ. نفوس هم بیا څومره دی؟ نفوس هم 14-15 کسه یې کور کې. بیا دوه بس کېږي او ډېر هم ده. غټ غټ به حلالوئ. غوسات یې چاغوي بیا ښه یعنې هغه د لاندې پسونه معلوم دي. د کومې خوا ته ځو؟ دغلته مې کور ته ځو. شعور وروره ډېره مننه چې وخت راکړه او د لاندې ځای راشئ. فکر کوم مال نه دی ستړي وو؟ هو مال مې بولی و. دلته د ډوډۍ هم راوړه، چای او ډېره مننه. دې نه ډېره بښنه غواړم. څنګه ژوند څنګه دی؟ ښه ده ژوند پاتې ده. اوړي هم د ژمي هم دلته وي که نه ژمي بیا؟ نه ژمي ځو کلي ته، خپل کور کلي ته بیا او رمک ته بیا لغمان ته بیا.
رما چیرته لغمان ته هو لغمان ولایت دی هلته بیا هلته هم دښته ده موږ د پلانونو کې پکې اوسېدلي اوس هم پکې اوسېږو څو ورونه کار دوه ورونه یې د یو هم پلان نور څه کار کوي ترڅنګ نور هېڅ کار نه کوم دا کوم چې ته هم کسب نه کوم د نورو ژوندونه مې تاسو فرق مثال څه شی دی اوس ژوند ډېر هغه شوی دی ډېر عصري شوی دی که نه خو دا چې موږ نو هغه ژوند سره موږ ژوند ډېر فرق کوو مثلا څه فرق کوي خو مثلا اوس هغوی په ښار کې اوسېږي مثال هر څه سره موږ په غره کې یو خیمه فرق کوي که نه رمه فرق کوي نور دغه ډوډۍ او دا نه دا شیان فرق نه کوو تاسو د ډوډۍ څه پخوئ موږ دا په تنور پخوو دا ډېر ښایسته نه دي دغه نو خو چای څښه څه څښو نو ډېر خوندور چای هم دی نو دلته چې شی نه وي نو کله کېږي دا شی چې نه وي تاسو خو ښه څه شته خوراکونه نه یاستئ خو نه کېږي که نه تاسو ژوند مې ډېر ښه آزاد ژوند دی موږ به آزاد ژوند خپله خوښه که نه هو په خپله خوښه ژوند نو مال خپل بټای مثال خپل کور خپل که نه د دې نه ارام هر څه چې کوئ نو دغه خرڅ به کومه کوئ دی اوړه وریژې چای بوره دا کومه کوئ دا همدغه مال څخه چې په لاس راځي موږ څخه بېرته مصرفوو که نه هر کال څومره عاید لري یاره کال داسې خاص نه معلومېږي نو خو منې کې برې خرڅوو ژمی مثال پې تېرېږي او اوړی خو به خپل عاید لري خپله مستې خرڅوو شیدې دا شیان خرڅوو قاعده شیدې به خپله هم خورئ چای جوړوئ د شیدو نه مثال موږ له شیدو یو د خرڅلاو لپاره خالي قاعده جوړوو پنیر نور شی نه جوړوو نه خپله څه شی خورئ ډېر خپله مستې شو قاعده کار شی خورو مستې شوې ترویب هم ډېره خورئ ترویب جوړوو کوچ هم جوړوو او قایماق هر څه قایماق پنیر پنځه شی جوړوئ غوړي غوړي هو غوړي به هم خرڅوئ نه موږ د غوړي دغه کوچ موږ خپل یو خورو خرڅلاو لپاره نه جوړوو درس دې ویلی دی نه اوس دې ویلی دی کم یې ویلی دی خو خط پوهېږم خط پوهېږم مهم یې خط دی نه به خط پوهېږم انشاءالله زامن بچیان لري که نه دوه مې زامن درې لورګان تاسو واده مې څه رقم دی کیسه وکړه اوله چې مثلا واده کوئ څه رقم واده موږ هم دغسې عادي واده ده لکه د نورو مثال ته ځئ چېرته واده کوئ نه وای که نه کوژده کوئ د کومې بلې نجلۍ سره څه رقم مثال ورځئ پلار ورلېږئ خپله یې خوښی کې څه رقم نه موږ پلار موږ خو پخوانی راوړو کیسه وکړه څه رقم پلار ورځي مثال مور ورځي هسې رواج موږ نشته چې خپله ورشي خپله خوښه نشته نه داسې خوښه نشته له خو به خوښوئ که نه هسې خو صحیح ده خو سړی به طبعا کوشش کوي چې ښه ښځه ولري مثال د ډېر په خپلو کې هو زیات موږ کار خپلو کې داسې ډېره غنې بل کام ته موږ خلک نه وایسي او بل کیسه وکړه څه رقم ورځي څه رقم جوړېږي څه والوار څومره دی والوار خو مختلف ده نو موږ ځای کې 2 لکه 1 لکه 80,000 2.5 لکه پورې هم پکې شته دا په ځوانۍ پورې اړه لري که نه نه هغسې موږ ډېر دغه نشته پکې هغه نور چې به موږ سره رواج ده په همدغه دی موږ د دیشین چې دی موږ اکثرت خلک چې دیشین دي موږ رواج مه غواړو مثال مور پلار دې ورغلل تا ته د مثال نجلۍ تا لپاره خوښه کړه که نه پرېکړه وشوه چې دا به درته ورکوو دا به د شهور ته ورکوو بیا ستي ګل پوږ دا کیسه څه رقم شته پکې هغه بیا دسمال هم پکې شته ګل هم پکې شته لویه کوزده موږ ورته وایي کوزده پکې بیا پسې ذاتي واده کې خو بیا نو هر څه څومره وخت بیا وروسته واده کوې هغه نه د اقتصاد پورې اړه لري مثال شو زر پیسې برابر شي زر کړه پیسې زر برابر شي بیا پاس کړه تاسو څومره وخت وکړو موږ خو بدل کارو زر هم وکړو بدل ښه وي که نه نور دغه ډوډۍ چې پخوئ دا هره ورځ پخوئ هو موږ ډوډۍ هره ورځ پخوو بیا به ډېر نه پخوئ تا وخت وي چې 15 کسان یې که نه هو همدغه پخوو مثال څنګه سبا یې پخوو چې بېګا ته موږ شي د دې سبا ته بیا پخوو هسې نه چې مثال نن سبا ته 3 ورځې 2 ورځې لپاره سړه نه خورئ نه سړه نه بیا مال چې وباسئ هلته یې در سره وړئ که نه تاسو ځان رسوئ نه اوس خو مال په کور کې سبا وخت بیایي ما بل ورور بیا بېرته چې راولي بیا یې زه بیا یم بال غرمه دا یې غرمه ډوډۍ کې مې خورئ دلته زه خورم ذاتي ځم بیا مازدیګر دا مال چې راشي دلته ډوډۍ زه هم خورم هغه هم خورم چای خورئ بیا ډوډۍ چې دلته چې راشئ خو ډوډۍ سره خو همدغه شی چې کته هم دغه خورم بیا د خپلوانو کسه وخت ورځه ته ډېر مصروف وی که نه خپل دوستانو سره څه وخت چکر ته ځئ نه ځئ په داسې اخترو کې که ورسره یو ځای شو نور همداسې یګان جمعه که ورسره یو ځای شو ډېر داسې اوړي له خوا ډېر مصروف بیا ژمي له خوا بیا یو ځای بیا ژمي له خوا بیا دوستانو سره ډېر راځئ د ژمي دي تاسو هم هغه اصلي بیا ژمي ځکه چې بیا کار لاندې هم کړی یار مستې او ترویې برابرې وي که نه نه خو ژمی بیا دغه شان نه وي نو موږ بیخي نه پوتې کېږي نه نه ژمی بیا موږ شودې نه کوو اختر هم څنګه وي بیا اختر هم صحیح ده اختر هم اختر کیسه وکړه اختر کې قرباني کوو نو لوی اختر کې او نور دغه څه مېوې چې دي دا راوړو دلته یې خورو بیا چیرې ځئ داسې ځو خپلوانو کره ځو اختر کې هر کور ته ځو رامیر خو رامیر مثال په نوبت وي نن چې زه لاړم سبا مې بل ډور ځي داسې یعنې اختر کې اختر کې بنده خو د شپې څه رقم دلته کې شپې هم دلته ویده کېږي لږ څه وکړو یخ نه وي نه
دلته خو اوس هوا ښه ده که نه؟ نه اوس موږ وړه دلته راځو که نه یخ وخت نه راځو خزندګان لړم نه انشاءالله دې شان دا غرم دی ولې نشته نه خو نشته تاسو خدای پاک نشته انشاءالله دا ځایونه مې سره خم دي دا خپل دي دا ځای نه دا خو ځای دولتي ده خو موږ مالچار دی پروچتو پیسه او دلته له بیلې لاندې چې دی هغه د پرتګالانو هم څه کې دی پاتې موږ مالچار ده د پلار نیکل نو وخت موږ دلته اوسېدل یعنې تر اوسه څوک د ترغل نه دي چې دا نه دلته مامنیت موږ څوک نه کوو امریکاش ځکه چې خپل پلار نیکس کوم خړاله کنه وایي د ډیر وخت چې ما سوري پیت کېږي له موږ مخکې نیکس که دوسره موږ لما وخت اس کې مړه نن دل سره لرو داسې جنگ او مخالفت یو بل سره دا ښه دی چې یو چا سره ولګېدله بیا نه بیا لګېدلې یو خرابه شوه بیا خرابه نه موږ په پزه دوه خلکو سره مشکل ته وسنه حتما تاسو به خلک یو دی نه دویم کې موږ هم کوي ځکه چې یو طرف چې سوره کشي نشي کوي تاسو به کوم رواجونه ډېر لري مثال مثلا بعض رواجونه وي په کور کې ماشوم پیدا شي څلوېښت ورځې وروسته وي که 50 ورځې وروسته وي هغه ته یو مراسم نیول کېږي نه موږ هغه مراسم نه نیسو موږ ساده کار څه رقم خو دغه مراسم نه لرو مثال هغه شوي شاشو د ایستفونه موږ نه لرو تا زوی پیدا شي مثال که نه تا خو سرخیل راځي به که نه راځي او کالي مال خو موږ به دغه خواني حساب شته مثال پیسې یا بل ورته راوړي مثال وړ ماشوم جوړ شي په سال 50 200 300 هزار خپلې واسې پورې خبره واس یعنې په دې کې اخلاص مهم دی که نه اخلاص قطع هغه رواج نور د دې ودونه چې وي که نه مخکې خبره وکړه چې 2 لکه او 2 لکه او 80,000 دې ته نو 1 لک او 80,000 روپۍ کیسه ختمه شوه نه بیا موږ بیرته بیا خو به ټول کال ته په ډوډۍ ورکوي او کالي به هغو ته کې هغه به تا ته کوو نه دا خپلوان ته به کالي کوي خپلوان ته به پکې کوي قومي نږدې نور به نو ټول کال ته ډوډۍ ورکوي او به موږ دغسې زر نه خلاصېږي چې داسې دستي به 2 لک روپۍ خبره خو هغه صرف د هغه نجلۍ لپاره طیلات رقم کوي او طیلام اخلي ورته اکثریت خلک ورته اخلي مګم ډېر ښه څه ورته ویل کېږي ته دې ته نیمڅای ویل کېږي لیمڅای که نیمڅای یوه خبره ده موږ ورته لیمڅای وایو دا کومه ځای دی اخیستی دی نه موږ خپله جوړوو خدای خپله مېږه لوړی جوړوي په څومره وخت کې جوړېږي دا یو ځای دا یو ورځ کې جوړېږي یو لمڅه په یو ورځ کې جوړېږي څه رقم جوړوي چې موږ په یو کس په 2 کس کار نه ده دا مثال 15 شپږ کسې پرې راټولېږي دا خپلوان بیا جوړوي هسې داسې نه چې مثال په دستي جوړ شي یعنې د دې کسان معلوم دي بعد یو هر کور کې یو ښځه وي که نه هغه راځي دوه وړۍ ورته رنګېږي آماده کېږي مخکې نه مخکې بیا یې مثال دا خو یو رقم ته ده که نه دا به ټول هغه بیا په یوه ځای کې مخکې هر څه ورته آماده کوي بیا یوه ورځ خو په ورځ کې اودونه جوړېږي انشاءالله به درواغ یوه ورځ کې هغه کېږي لږ زحمت غواړي خو یوه ورځ کې زحمت غواړي او دا وړۍ رنګول به یې زحمت غواړي وړۍ خو ورته رنګول مخکې عام زحمت څو رنګه رنګونه زیات دي پکې څو رنګه نو یعنې یوه دانه جوړوئ خو ډېر نرم شی دی ډېر ښه شی دی یا د نام په حساب ډېر ښه شی یعنې نام نه څومره باران پرې وشي نام نه کش کوي نام نه تېرېږي نه یې ښه ځای په د ټکنالوژۍ څنګه مثال فیسبوک واتساپ ټیک ټاک دا شان کاروي فیسبوک هم کاروم واتساپ هم کاروم او مسنجر او نور ټیک ټاک هم کاروم بیا ډېر عصري دي په خدای د کوچیان خو نه خو اوس خو ټول دنیا عصري ده واتساپ خو چې ټول سره دی هغه یعنې کوچیان وي واتساپ لیدي که نه کوچیان اکثریت واتساپ لري یعنې نظر دوی خلک مختنه وکړي دوی به واتساپ وکاروي نه دوی واتساپ ځکه چې مصروف به وي په غرو کې که نه رمې سم مصروف وي د کاروبار سم مصروف وي واتساپ ته پاتې وي واتساپ خو داسې شوی ده چې که درته وایي هر کاروبار واتساپ پسې تړلی ده لهلته اوس موږ خپله له یو ډاکټره دوا اخلو چې ورته دا شی سره شته عکس واتساپ کې راغلی خو دې ته مجبوره کېږي چې تاسو به واتساپ ته به مثال کارت یې اخلو دلته مثال کې بیا هغه وشي باران وشي که نه باران هم کېږي ډېر بارانونه وشول سخت دا به څه رقم کېږي دا خاورین دي که نه نه خو مشکل نشته خیمه ده نو خیمه څخه نه راځي بیخي نه راځي نه خو ترپال هر څه ورته اخلو وسایل اوس بلتونه دي هر څه پرېږمانه اوس واتساپ کې عکس ورته لېږي نو چای هم ډېر خوندور دی یوه ډوډۍ خو هېوادوالو خلاصه شوله بله هم د نیمایي تېره ده نو ډېر خوند یې وکړو موږ ولیدلې محتره وخېږو چې تاسو یې خپرونه وکړو تاسو ژوند وکړو تاسو ژوند څه رقم دی نو ډېره مننه مېلمه پالنه نه دی الله پاک دې وساته نو ډېر خوندور چای هم دی نوشي جان نو زه به درنه خدای پاماني واخلم لیکن انشاءالله بل وخت فکر شولو بل وخت خپرونه وکړو مشکل نشته فقط یو لنډ پیغام دی اورم پیغام لنډ پیغام د هېوادوالو لپاره دی حکومت نه څه پیغام لري هېوادوالو ته څه پیغام لري
د امن په اړه څه وایي، د وطن د آبادۍ په اړه څه وایي، د خپل ژوند په اړه څه وایي؟ کامرات په خدمت کې ده. ژوند خو په دې وخت ته ښه ده الحمدلله، خوشاله یم. ما په ورته پیسې لګي چې په صفت کې پیغام اسلامي امارات مو څومره خوښ کی څومره نه خوښ؟ الحمدلله موږ ډېر خوښ یو. موږ ځکه چې مخکې موږ امارات سره وو، موږ ته راتله مخکې خو داسې یوه کیسه وه چې مثال لږ به کوچی ولا دا تعلیم ده یا مې دلته په عذابول و، دغه عذاب مذاب نشته په اصل کې. و درتل سهار راغلی ته اوسه پورې تا کوم مشکل پکې ولیده؟ نه الحمدلله ډېر سولی ځای پاس. اوس موږ تاسو باید کوشش وکړو ټول بچو باندې زده کړه وکړو، ځکه چې موږ تاسو باندې زده کړه ته ډېر اړتیا لري. بالکل، ځکه چې اوس د جنګ او دغو خبرې تللې دي، اوس ټکنالوژي ده او کلام سره خبره ده. اوس به موږ تاسو باندې دې باید دا سره کوشش وکړو چې وطن د آبادۍ په کې جار سره واسه کېږي، باید وطن آباد. نور کوم پیغام نه لرو. خیر شه. نو موږ درته راغلو پوښتنه هم دې وکړه او د اخلاص او د مینې او د خلوص نه ډېره مننه. خیر شه. درنو هېوادوالو ډېره مننه چې ملتیا مو وکړه او دغه خپرونه له کوچیانو سره په پغمان سیمه کې وکتله. هیله مې همدا ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د لا نورو خپرونو د کتلو لپاره تر څو مو خپرونې وګورئ، خوند ترې واخلئ، موږ درسره وڅارئ. همدا تاسو تشویق مینه ده چې موږ تاسو سره لپاره خپرونې کوو. زه بیا بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم. الله دې مل شه.